وایي ډزو شوقینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې راپرېوتله، د یوې پیغلې لوپټۍ یوړه، د یو ماشوم د سر شملی یوړه، د یوې مور د سترګو تورې مړ که، د یو داجي د زړه ټکورې مړ که، یا په ښادۍ د خدای اور پورې کا، په دې مستۍ د خدای اور پورې کا، یا دا ځواني د خدای په سین لاو کا، په دې ځوانۍ د خدای اور پورې کا. ستا خوشحالي د تی بې شکه وکه، خو لږه ډډه د ټوپکه وکه. دا خوشحالي دې په اتڼو وکه، دا خوشحالي دې په سازونو وکه، دا خوشحالي دې په اتڼو وکه، دا خوشحالي دې په ډولونو وکه، دا خوشحالي دې په سندرو وکه، دا خوشحالي دې په سازونو وکه. او ځان سره نور خلک هم وخندوه، سپینه دا تور خلک هم وخندوه، ای دغه سپور خلک هم وخندوه، ای دا سرتور خلک هم وخندوه. د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کا، د دې بارودو نه صحیح جوړه کا، دا کمربند خو د بستې په شان دی، د دې کارتوسو نه کاپي جوړه کا. د چاکچه کورونه ولې ورانې، د انسانانو زړونه ولې ورانې، ای دا تنکي خیالونه ولې چیړې، ای دا تنکي خالونه ولې ورانې. د دې پټکي نه د شمله جوړه که، چېرته جومات جوړ که، حجره جوړه که، د پردو کریکو نه ساز مه جوړوه، خپل مازغه وچېړه نغمه جوړه که. خو دا ویرونه په چا سا دا خو نصیحتونه په چا سا اثر کوي، خو دا ویرونه په چا سا اثر کوي، نصیحتونه په چا سا اثر کوي. منیره ستا ځان له مازغه خراب دي، ستا دا شعرونه په چا سا اثر کوي.